السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا که هر څوک ستاسو موبایل ور واخلي او ستاسو موبایل له تاسو څخه یوسي بیا که دی چیرې په هغه کې کوډ ووایي هغه کوډ غلط ووایي نو د هغه سړي تصویر به تاسو ته اخلي او بیا به هغه سړی تاسو ته درښیي چې دغه سړي ستاسو موبایل ور اخیستی و او ستاسو موبایل یې استعمال کړی و. نو دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو موږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني سره وکړئ موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ د هغه رقم کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. وګورئ دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم دوستانو تاسو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو بیا نیکسټ ووایي او دغه رقم دوستانو دغه تاسو نیکسټ کړئ او دلته بیا په اخر کې تاسو دوستانو فینیش کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو فینیش کړئ دغه رقم دا پاور بټن چې تاسو وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه تاسو اوکې کړئ او کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ. وګورئ دوستانو اوس دغه زما په موبایل کې اون شو. کله چې وګورئ دوستانو زه خپل موبایل بند کړم. کله چې وګورئ دوستانو اوس ما خپل موبایل لاک کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو اوس ما خپل موبایل لاک کړئ. اوس که هر څوک راسي زما په موبایل کې غلط کوډ ووایي د هغه سړي تصویر به بیا ماته اخلي چې دا سړی ولو او ستاسو موبایل یې ور اخیستی ولو. نو ګوره دوستانو ماته به 3 وارې په خپل موبایل کې غلط کوډ ووالی او د هغه رقم زه بېرته راځم هغه اپلیکیشن ته. کله چې دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ته راسئ تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو د هغه رقم دوستانو دلته په تاسو راسي په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره دی تاسو درښیي چې دغه سړي ستاسو موبایل ور اخیستی ولو او ستاسو موبایل یې استعمال کړی ولو. نو ګوره د هغه ټایمینګ شو د هغه رقم د هغه ډیټ شو ټوټل شیان یې دلته دی تاسو درښیي. نو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ که هر څوک ستاسو موبایل ور واخلي او غلط کوډ کې ووایي هغه ته یې کوډ نه وي معلوم نو تاسو هغه سړی ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.